سلامونه ماشومانو. د دوهم پړاو د شپږم درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین: په جملو کې توصیفي ادات کارول. لاندې جملې بشپړې کړئ. اول: زه د خپل ټولګي لومړی، دوهم، دریم نمبر زده کوونکی یا سټوډنټ یم. دوهم: زه په سیالۍ کې په لومړي، دوهم یا دریم مقام یا پوزیشن کې راغلم. دریم: زما کوچنی ورور په لومړي یا دوهم یا دریم صنف یا ګریډ کې دی. څلورم: د کال لومړۍ میاشت جنوري ده. دوهم تمرین: د شیانو ترتیبول. لاندې شیان په خالي خانو کې په ترتیب سره ولیکئ. لومړی، دوهم، دریم او داسې نور. کتاب، قلم، پنسل پاک. اول: لومړی، دوهم، دریم. کیله، سیب، انار. دوهم: لومړی، دوهم، دریم. دریم تمرین: توصیفي ادات په ګوته کول. په لاندې جملو کې توصیفي ادات په نښه کړئ. لاندې ادات په سمه توګه ترتیب کړئ. په نښه کړئ چې کوم یو یې لومړی، دوهم، دریم او څلورم دی. الف: دریم. ب: لومړی. جیم: څلورم. دال: دوهم. څلورم تمرین: د ورځو ترتیب. په لاندې خالي خانو کې د اونۍ ورځې په ترتیب سره ولیکئ او توصیفي ادات ورسره ولیکئ. الف: لومړۍ ورځ. ب: دوهمه ورځ. جیم: دریمه ورځ. دال: څلورمه ورځ. ه: پنځمه ورځ. صاد: شپږمه ورځ. طا: اوومه ورځ. د خدای په امان.